أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد زما محترم معزز مسلمانان د اسلام د راتلونه مخکې په زړو عربو کې چې بکله د اسلام د اوسنۍ میاشت چې کومه شروع ده د سفر میاشت دا میاشت په چې کله راغله نو هغه عرب چې هغوی به اسلام نو راوړی دی به د میاشتې پسې ډېرې ناشنا خبرې کولې دا میاشت په چې کله راغله د سفر دا د اسلامي تاریخ دویمه میاشت ده د محرم د میاشتې پسې چې کله به دا میاشت شروع شوله نو د دوی به بیا عقیده دا وه چې د سفر میاشت راغله په دې کې افتونه راځي په دې میاشت کې بلاګانې راځي او مصیبتونه راځي او په دې میاشت کې پیریان را خواره کېږي بیا په انسانانو باندې غلط اثرات خوره او تسلط به کوي دا قسم قسم خبرې او دا نظریه به د عربو خورولې د دې میاشتې متعلق پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله راغی ورته یو فرمایل چې دغه کومه سپیرواله او منحوست تاسو د میاشتو پورې تړئ دا په دې میاشتو کې نه دی دغه منحوست دغه ګندګي او دغه جراثیم او دا څومره آفتونه او مصیبتونه چې د دې ځمکې په دې سیارې باندې راځي دا د دې میاشتو وجه نه ده چې د محرم په میاشت کې په ځمکه باندې دا آفت راغی او د دې سفر په دې میاشت کې په ځمکه باندې دا آفت راځي او زمون په کورونو کې به دا مصیبت راځي او دا به دا تمام خبرې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته رد کړي دا تمام پیغمبر علیه الصلاة والسلام تمام مشرکانو ته دا عقیده ختمه کړه او ورته د دې منحوست د دې سپیروالي وجه ورته وښودله چې کله په دې دنیا باندې آفت راځي کله په دې دنیا باندې عذاب راځي کله ستاسو په دې خپل کورونو باندې او ستاسو په دې خپل وجود باندې کله د الله تعالی د طرفه یو عذاب راځي د دې وجه او صرف دا ده چې تا د الله تعالی نافرمانی کړې ده اوس د الله تعالی د وجه نه تا ته د دې په مقابل کې یو عذاب متوجه شي دا د میاشتو ګناه نه ده میاشتې خوارې څه ګناه کړې ده چې په دې کې به عذاب یو په دې کې به مصیبت دا صرف د دې انسانانو منحوست دی چې په دې ځمکه باندې عذاب راغی او دا صرف همدغه اعمال دي چې هر یو انسان په ظاهره باندې ځان ښایسته شو کوي لیکن د هغې هغه اعمال چې دا کله الله تعالی سره یوازې شي او په دې وخت کې دا کم عمل کوي په دې ځمکه باندې عذاب او دا منحوست او سپیروالی د دې عملونه راځي د بني اسرائیلو عقیده دا وه چې کله به دوی باندې یو د خیر فیصله راغله دوی ته به د الله تعالی د طرفه کله فصل ډیر وشو کله به د دوی په تجارت کې مال ګټه ډیره وکړه کله به د دوی په کلي کې بیا امن راغی دی بني اسرائیلو باندې به چې کله داسې یو د خوشحالۍ خبره او د خوشحالۍ طریقه به پرې راغله بیا به دی بني اسرائیلو دا خبره کوله چې دا زموږ خپل عمل دی دا ما داسې وکړل ځکه راته دغه شیز راغی زما تجربه ډیره وه ځکه مې په کاروبار کې ګټه وکړه زما عقل ډیر دی زه ډیر هوښیار یم ځکه مې دا کار په داسې ښایسته طریقې سره وکړه او دا ما دې ته اوږده منصوبه نیولې وه پلان مې ورته داسې کړی و چې دا طریقه به زه بیا په دې طریقې او په دې لیول باندې کوم په همغه طریقه باندې څنګه کامیاب شوم او څنګه ما مهنت کړی همغه خپل مهنت ته زه ورسېدم د بني اسرائیلو به دغه خبره وه
چې کله به دوی ته د خیر خبره راغله د الله تعالی د طرفه به په دوی باندې فضل وشو د خوشحالۍ خبره به چې په کله راغله دوی به بیا خپل ځان مخې تکو چې دا خو ما وکړه او هغه د بني اسرائیلو خبرې دي هر یو کس چې کله یو کامیابۍ ته ورسي د چا رزق پراخه شي څوک مالدار شي چا باندې الله تعالی بل نعمتو کې او بل فضل په الله تعالی کې بیا همغه خبرې کوي دا مې دا طریقه کړې وه ځکه وشو او چې کله به بیا په دوی باندې عذاب راغی بیماری به پرې راغله قحطسالي به پرې راغله سیلاب به پرې راغی یا به بل آفت د اسمان نه راغی بیا به موسی علیه السلام ګرم کوي دا د دې وجه ده وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ چې کله به دوی ته یو نیکی یو خیر یو فضل یو کامیابی د الله تعالی د طرفه دوی ته ورسېده قالوا لنا هذه دا خو زمونږ ده موږ مناسب ده دیو موږ دوی ته تجربه داسې کړې وه دا زمونږ پلانینګ داسې و زما خپل محنت داسې و دوی به بیا دا خبرې کولې وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او چې کله به بیا دوی باندې قحطسالي راغله آفت به پرې راغی مصیبت به پرې راغی عذاب به پرې راغی نو طیروا بموسی ومن معه دوی به بیا ویلې وای دا موسی علیه السلام راغلی موږ یې سپېره بیا به دوی سپېروالی بدپالي به یې نیوله په موسی علیه السلام پس او په هغه مسلمانانو چې د موسی علیه السلام باندې ایمان او تورات شریف باندې ایمان بن اسرائیلو کې دا بیا اوس هم چې کله عذاب راشي کله یو ازمایش راشي بیا موږ یو خاص کسان ټارګټ کو چې دا د دوی ګناه ده دوی داسې چل کړو پلان کې داسې چل وکړو هغه داسې چل وکړو ځکه پې دا عذاب راغی یو سړی به په لار روان وي راپرې به وځي خپه به یې ماته شي بیا خلک به وایي دا بله ورځ داسې چل کړی ځکه یې خپه ماته شو حالانکې هغه به دا وجه نه یو سړی به داسې الله تعالی به پې اچانک غریبي راولي امتحان کې به راشي اوس دا د الله تعالی خوښه ده چاته رزق پراخه کړي چاته یې تنګ بیا موږ هغه خبرې شروع کوو د په دې پیسو دا رامتوب کوو دا یې کوو هغه یې کول ځکه پې دا شی راغی دا خو دې پېژندلی دی دا ټولې هغه خبرې دي چې پیغمبر علیه السلام رد کړی رد کې دا د الله تعالی د علم مطابق خبره ده الله تعالی کله په دې دنیا ازمایش راولي الله تعالی کله کله په نیکانو ازمایش راولي دي کې راز څه دی دې کې حکمت څه دی اوس په دې الله تعالی پوهیږي لیکن انسان په باره کې دا خبره کول چې یاره دې پلان کې دا چل کړی و ځکه داسې وشو یا ته کله کامیاب شوی بیا وایې چې دا زما خپله تجربه ده دا دواړه خبرې په اوس وخت انسانانو کې شته دی دا دواړه خبرې د عذاب د راغوښتو سببونه دي او دا د هلاکت لاره ده الله تعالی فرمایي انما طائرکم عند الله ستاسو دغه سپېروالی چې د موسی علیه السلام پسې منسوب کوي او بیا د دې مسلمانانو پسې منسوب کوي چې دا د دې وجه ده الله تعالی فرمایي د دې علم الله تعالی ته دی دا منحوست په دې ځمکه ولې راځي دا په دې میاشتو کې نه او دا د چا په راتلو کې هم نه اوس ډېر کسان دا خبرې هم کوي زما کاروبار ښه روان و پلان کې مې پکې ځان سره شریک کړو سر یې وخوړو دا سپېره دی زمون کلی تر اوسه پورې ښه آباد و دا پلان کې کس چې راغی کډی راوړه د کلي نه برکت لاړو کلی سپېره شو دا تمام هغه خبرې دي چې دا به بني اسرائیلو کولې او موسی علیه السلام به د دې نه منې کولو دا هغه خبرې دي چې د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه مخکې د عربانو پخه عقیده دا وه اسلام چې راغی دا عقیده یې رد کړه اوس امت بیا دې عقیدې ته رارسېدل هود علیه السلام د الله تعالی ډېر نیازبین پیغمبر خپل قوم ته راغی او قوم ته دعوت ورکړه ورته وایي یا قوم استغفروا ربکم وتوبوا الیه تاسو الله عز وجل ته استغفار او کوم ګناهونه چې تر اوسه پورې کړي دي د دې په باره کې الله تعالی نه معافي وغواړي او د هود علیه السلام د قوم ګناه دا و چې الله تعالی سره بوتان شریک کول نو هود علیه السلام ورته وفرمیل خپل ګناه پرېږدئ اوس د قرآن شریف آیات دا عام دی تر قیامت ته
راتلونکې اخري انسان چې هر یو څوک دی هغې ته هم د الله تعالی دا حکم دی او صرف ګناه بدله ده هغوی شرک کو هود علیه السلام ورته وفرمیل شرک مه کوئ اوس په دې وخت کې دا زمونږ ګناهونه دي چې څوک دا ګناه کوي د قرآن شریف حکم همغه شان برقرار دی تاسو د الله تعالی نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ تاسو د الله تعالی نه خپل ګناهونه په دې وژاړئ او الله تعالی ته توبه وباسئ نو هود علیه السلام چې ورته کله دا خبرې کولې نو قوم ورته راغی ورته وی بعض آلهتنا بسوء زمونږ دا خدایانو پسې چې ته خبرې کوې ته د دې ازار ووالې تر اوسه پورې روغ جوړې اوس دې داسې ګډې وډې خبرې شروع کړلې چې پلانکې بوت داسې دی دا پلانکې بوت داسې دی تا چې دې بوتانو پسې دې زمونږ خدایانو پسې خبرې شروع کړې دي وایي ته د دې ازار ووالې تا د دې ګستاخي کړې ده اوس خبره کم ځای کې ده هود علیه السلام چې د دې بوتانو عقیده ختموي خلکو ته د الله تعالی د وحدانیت خبره کوي دا اسلام دی دا حکم دی د الله تعالی د طرفه لیکن قوم ورته وایي ستاسو پورې ماغزه سمو او کله نه چې تا دا خبرې شروع کړلې چې دا بوتان پرېږدئ دې ته سجدې مه کوئ الله تعالی خپل پروردګار او خپل الہ ومنئ ایمان پرې راوړئ او هغه چې درته د کم کار په باره کې حکم کوي هغه وکړئ او د کم کار نه چې تاسو منې کوئ هغه مه کوئ نو بیا ورته ویلې وایي دا هود لیونی دی د ده ماغزه خراب دی نو که په اوس وخت کې دې چاته ښایسته خبرې وکړلې او دا دې ورته ویلې چې په تا کې دا ګناه ده ته بالمازه یې مونځ نه کوې ته په مونځ او دس کې سستې چاته دې ویلې ته چې کاروبار کې ستا دا کاروبار صحیح نه دی دې کې د سود بوی دی د دې په دې ګټه کې شک دی دا مه کوه بل کاروبار شروع که الله تعالی به درته په هغې کې بیا خلک وایي د دې ماغزه خراب دي د دې ماغزه خراب دي هغه د هود علیه السلام د قوم خبرې به درته شروع کړي د ده ماغزه خراب شوي ځکه دي چې د اسلام غواړي د ده ماغزه ځکه خراب دي چې د الله عز وجل حکم مطابق حلال او حرام پیژني نو ستا په نیز مغزه خراب دي د الله تعالی په نیز خو مغزه ټیک دي نو قوم راغې او هود علیه السلام ته دا پیغور ورک اوس هماغه عمل دی که چاته د ښه لاره وښودله چاته د اسلام مطابق مشوره ورکه خو صرف دومره به چې د هغه زړه به یې نه مني د هغه به یې طبیعت نه مني نو بیا به تا پسې دا ډرامې کوي بیا به ستا مغزم خرابي بیا به ستا تجربه هم نه بیا به ته پوهېږې هم نه په دې کارونو باندې ولې ځکه تا د اسلام مطابق داسې خبره وکړله چې د پلانکي خان خوښه نه وه نو که دا اسلام دی داسې د خلکو خوښو ته پرېښه او د خلکو خواهشاتو ته دې پرېښودو نو بیا به دین دی اسلام به اسلام دی بیا به د هر چا خپل عقیده پیغمبر علیه السلام اعلان وکړه چې خبردار لا عدوى ولا سفر دا تاسو چې کومې عقیدې د ځان نه جوړې کړې دي دا نشته دی اوله عقیده دا وه چې تاسو بیل پلان کې چې دی د تبه ده زه نه ورځم بیا به په مام تبه راشي د ده په سر درد دی زه نه ورځم زما به بیا دې کې دا بیماري ده که زه د سره لاس ملاو کم دا ملاو کم دا بیماري دا به ما ته راواوړي پیغمبر علیه السلام وفرمیل دا نه وړي دا ستاسو د ځان نه خبرې ولا سفر بل خبره تاسو دا کوي چې دا سفر میاشت راشي تاسو بیا شروع شي وای دا د سپیره میاشت په دې کې فتونه راځي په دې کې بلاګان راځي په دې کې نحوست خوريږي پیغمبر علیه السلام فرمایل دا نحوست ساده خپل اعمالو دي چې په دې خپل ژوند کې کوم بالماضي کې د دې بالماضي دومره ګناه ده چې شل کینسر راغونډ کې او دا غینه مجموعي کوم بیماری او کوم جراثیم جوړیږي یو بالماضي دا غینه لا ډیره ده او ستا په محله کې څومره بالماضي ده ته څه وې د جراثیم به ستا په وجود نه خوريږي ستاسو په کور کې څومره بالماضي ده د دې جراثیم په دې محله باندې او ستا په دې کور باندې نه خوريږي د دې ځمکې دا ګوله په دې سیارې باندې وساده د اعمالو ستاده د بالماضي ستاده د سود او ستاده د دروغ او د غیبتونو جراثیم نه خوريږي صرف هغه جراثیم ته تخکاری او تی منی چې کوم ستا سترګو تخکاری هغه جراثیمونه چې ستا سترګې نشي کتلې هغه جراثیم چې ستا عقل دومره دی هغه ته نه رسیږي هغه ته نه منې که څنګه
یو سړی د په وجود کې بیماری راغله الټراساوند راواغسته ټیسټ راواغسته او د دې بیماری د وجه نه نقصان د تور رسیدو موږ ته دا ښکاري لیکن هغه چې زمونږ عقل نه مني یو سړی په دروغ باندې قسم وکړ اوس دغه بیماری دا زمونږ د عقل الټراساوند نشي راغسته اوس دا جراثیم به څومره پورې خوريږي دا به څومره پورې زی دا سپیرواله به څومره پورې زی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل میاشتې ما بدناموي انسانان ما بدناموي پلان کې سره مې کاروبار شروع کو کاروبار مې سلوش پلان کې زمون کلی تراغه کلی کې مدا چلو شو هغه چلو شو پلان کې فیملی کې ما رشتہ وکړل تر اوسه پورې دا مسلې نه وي چې د پلان کې کور نم رشتہ وکړل نو زمون په کور کې دا مسلې پیدا شي پیغمبر علیه السلام احکام مطابق فرمایي دا چې تاسو میاشتې مو بدناموي انسانان مو بدناموي پردي خاندانونه پدې مو بدناموي کم نحوست او سپیرواله چې ستا په کاروبار راغله کم سپیرواله چې ستا په خاندان راغله کم سپیرواله چې ستا په خپل وجود راغله دي تاکي به خامخا داسې ګناي چې دا غي جراثیم به تبه خپويږي چې زه دا ګناه کوم خو هغه به د ځان نه وباسي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الله تعالی فرمای په دې ځمکه چې تاسو ګناهونه کوي او تاسو اوسېږئ د دې منحوست خو ځمکه چې سمندرونو تمرسي په دې سمندر کې چې کله دا کشتۍ ورکیږي سمندر کې چې کله دا فساد راځي او سمندر کې چې کله دا اوبه چپی وي او بیا خوا کې علاقې خرابوي سمندر کې چې کوم نقصانات راځي الله تعالی فرمای دا مستاسو د دې ګناهونو وجه ده او چې یو انسان ته صرف ګناه وکي او استاد دې ګناه په وجه باندې په دې ټول ځمکه باندې عذاب راځي نو ګناه تا کړي او تا سره په دې معاشره کې حیوان اوسېږي غواګانې د سره اوسېږي د دې ګناه شته په دې معاشره کې تا سره مارغان اوسېږي حیوانات اوسېږي ګناه تا کړي استاد ګناه په وجه په دې ځمکه سپیرواله راغی ستاد ګناه په وجه پتا سو باندې بارانونه به تولیش ول کله به نکیږي کله به دومره وشي چې نقصان بدر دا ستا ګناه ده په دې ګناه کې تاسو سره بوټي راغله په دې عذاب کې تاسو سره بوټي راغله ګناه ستا ده بوټي د ځان سره شریک او بیا چې کله کیننو الزام په میاشتو باندې ولګي وي پلان کې میاش راغله نو موږ سپیرو شو اته چې کله یوازې او هغه ګناهونه کې چې ته بیا د خلکو مخ کې هغه خبره کې هغه کار کې بیا په شرمېږي هغه ګناهونو سپیرواله څه شو کله چې د الله تعالی له کور د طرفه تا اذان وشي او ستا وجود ټیک دی ستا په وجود کې دومره طاقت او سټیم نشته چې ته د الله تعالی د طرفه دا راغلی مونځ دا وکړي او تی نه کې د دې سپیرواله څه شو دا وطن ستا تر نسل پورې ستا په دې خاندان پروت نو سپیرواله منحوسواله د کاروبار خرابېدل د سیلابونو راتلل د زلزلو راتلل دا فتونو او د ازمایښتونو راتلل دا تمام چې راځي الله تعالی فرمایي دا په بل چا پورې متړي دا صرف او صرف ستاسو خپل ګناه ستاسو خپل ګناهونو وجه ده خپل ځان سره کینو خپل ګناهونه ځان سره راواخلو چې ما دا کړی د دې و څومره نه حسد ستاسو په کور او ستاسو په خاندان راځي د عیسی علیه السلام په باره کې یو د واقعه سورۃ یاسین په دې مینس کې ذکر ده عیسی علیه السلام چې کله راغی شام او فلسطین اردن او لیبیا د سلور ملکونه چې د جغرافي په حساب سره دا په خوا یو شام اوس د دین سلور ملکونه جوړ شوي دي عیسی علیه السلام چې راغی شام ته راغی اوس هغه شام سلور ملکونه دي سوریه ده لبنان ده اردن ده او فلسطین ده دا سلور ملکونه په خوا یو شام عیسی علیه السلام شام ته راغی او یو خار داسې و چې د عیسی علیه السلام د کلی سره نږدې و عیسی علیه السلام دوه کسان چاڼ کړل چې تاسو زما په ځای ته لاړ شئ نمایندګي وکئ او زما دا خبره د انجیل شریف احکامه ده د انجیل شریف دا دعوت او د الله تعالی دعوت دا تمام احکامات د خار ته ورسوي دین تاکي خار وسمشته
تاسو د الله تعالی د طرفه د احکامات ورسوي دا خبر هغه سره تشریح کوي او ورته وایي چې دا الله تعالی د طرفه یو پیغمبر راغلی حضرت عیسی علیه السلام دا غي دعوه ده چې د بوتانو دا شیزونو دا تمام د اسلام چې کوم احکامات دوی ورته بیان کړل چې دالته ورسوي کلی ته دعوت ورکړي بیا د دې دوه کسانو د سپورټ د پاره الله تعالی یو دویم قسم ورولېږي چې کله دوی التلاړ دعوت ته دا تمام خلق چې کله اوس د الله تعالی له طرفه یو ازمایش داده چې دا تمام خلق دی بوتانو ته سجدي کوي بوتانو ته سجدي کوي دا الله تعالی دین پرېخي دا الله تعالی وحدانیت پرېخي دا خلق ورته راغلل د عیسی علیه السلام د طرفه چې کوم اول دوه کسان راغلي او بیا ورپسې دریم هم راغلی چې کله راغلل دوی بوتانو ته سجدي کولې نو دا غدري کسان د عیسی علیه السلام د طرفه چې را لېږل شوي دي ته د الله تعالی د طرفه یو اعزاز دا ملاو شو چې الله تعالی عیسی علیه السلام ته کومې معجزې ورکړې وي هغه د حضرت عیسی علیه السلام معجزه وه لیکن هغه کارونه الله تعالی دوی ته ورکړل خدا د دوی کرامت و صحابه کرام او صحابه کرامو ته الله تعالی داسې تمام داسې ډیر کرامتونه ورکړي نو پاغه کې د عیسی علیه السلام معجزه دا و چې څوک بړوندو پیدایشي بړون پیدا شوی او نظر به نه لګیده عیسی علیه السلام په دم واچو هغه به بالکل روح جوړ شي عیسی علیه السلام د دې خبرو اجازه د خپل صحابه ته موکړه شاګردانو ته چې کڅوک دا سړوندو تاسو په دمه چوي خکېږي به کپچا برګې مرز د عیسی علیه السلام معجزه دا و دم به په واچو هغه به خشو دغه اجازه عیسی علیه السلام د شاګردانو ته ورک نو دوی الته دقه د خپل د عیسی علیه السلام په نبوت او بیا په دې دلیل کې په دې پروف کې چې د عیسی علیه السلام د طرفه موږ راغلي شوی هغه بیا موږ ته د اجازه کړې چې د کلی ته په دې ثبوت کې ورته دقه د عیسی علیه السلام دا خبره وکړه نو دا کله راغی هغه ورته وایي چې کله نه تاسو د زمون کلی ته راغلي دي تاکي خار ته نو زمون په دې کلی باندې باران نه کیږي اوس دا باران چې نه کیږي دا هغه پته نه لګي چې څه وجه ده الله تعالی ولی باران نه کوي لیکن ظاهری سبب ښکارا سبب چې د انسان عقل په کار کوي هغه دا دی چې تاسو ولی بت ته سجدي کوئ چې دا الله تعالی دا تمام کائنات پیدا کړي دا ځمکه پیدا کړي او د تمام مخلوقاتو ته رزق هم ورکوي او تاسو ته هم رزق درکوي نو تاسو راشئ رزق دا الله تعالی وخورئ اکسیجن او ساه او اندامونه وجود ارسه الله تعالی درکړي او ته بیا راشي بوت ته سجدي نو دا یو باران دی ته د دې نه وغواړه کنه ځه چې دا تا ته باران کوي کنه دا ښکارا نه خدا چې ته کوم بوتانو ته سجدي کې دا باران نشي کولای نو ولې ورته کې چې ته بوت ته سجده کې اوس دا د دې وجه چې دوی د الله تعالی عبادت پرېښې دی او دوی بوتانو ته سجدې کوي بوتانو ته سجده نو الله تعالی په قادسالي راوست باران په نه کېده چې کله دا درې کسان ورته راغلل د دې لپاره چې د دې قوم د الله تعالی سره روغ وکړي واپس تاسو خو تمام عمر شرک پرستی کړې ده بوت تم سجده کړې اوس تاسو توبه وباسئ د عیسی علیه السلام دین قبول کړئ نو الله تعالی بس تاسو د ایمان قبول کی بیا که تاسو دعا غواړئ الله تعالی بس تاسو د دعا قبول کی نو که تاسو باران غواړئ الله تعالی به درته باران نه دومره نعمتونه او دومره رزق دومره رحمت به الله تعالی په تاسو راووري چې تاسو د ذهن او د عقل نه بم باري خو تاسو خو یو ځل الله تعالی سره روغ وکړئ دوی دغه خبره ونه منله دوی ورته راغلل ورته وی قالو طیرنا بکم وما قلند خبره ورته وکړه تاسو چې کله راغلی وي زمونږ دا ټول کلم سپیره کړو اوس دا کله پس سپیره شو په یو ملمر اتللو باندې کله سپیره شو په دې خبره باندې کله سپیره شو چې تا
دغه قوم د الله عزوجل سره روغول پکار دي او د دې لپاره عیسی علیه السلام خلق راولېږل نو دا کله په دې سپیرش او دا درې د عیسی علیه السلام صحابه کرام نو صحابه کرام خو چې چرته لاړ شي هلته او خامه هلته مړې ځمکې فصلونه کوي صحابه کرام که د هر پیغمبر دي چې چرته لاړ شي هغې سره برکت ځي هغې سره علاقې ته خیر ځي هغې سره علاقې ته د الله تعالی فضل راورېږي خو چې په تاسو باندې درلل نو سپیرې کوي نو د درې کسانو د عیسی علیه السلام د طرفه لیږل شوي وفد او صحابه کرام ورته همدغه خبره وکړه چې دغه سپیروالی چې کوم دی دا د چا په راتلو نه راځي دا صرف په دې راځي چې تاسو خپل الله پرېږئ دا ازمایش په دې راځي چې تاسو الله تعالی هېر کړئ دا عذاب په دې راځي چې تاسو الله تعالی هېر کړئ نو کچرته اوس هم تاسو خپل الله تعالی ته مخ کړ او خپل الله تعالی ته تاسو روغ وکړه د خپل پیغمبر سره تاسو روغ وکړه او تاسو خپل کتاب ته راغلی او کېناستئ ورته چې د کتاب کې الله تعالی موږ ته څه خبرې کړي دي په دې باندې څه عمل پکار دی که نه نو تاسو سره اوس هم چانس دی چې دا سپیروالی میروالی بس تاسو ختمي بیا به همدغه ځمکه وي باران به پې په ټایم کېږي دغه ځمکه به سیلاب به پې نه راځي دغه ځمکه به عذاب به پې نه راځي دغه ځمکه به چې په دې باندې به ازمایش نه راځي او ځکه به پې نه راځي چې الله تعالی په خپله فرمایي زه په دوه ځایونو کې الله تعالی فرمایي زه عذاب نه ورکوم یوه وجه دا ده چې په کومه علاقه کې پیغمبر وي الله تعالی هغه علاقې ته عذاب نه رالیږي فرعون نه به څوک غټ ظالم لیکن الله تعالی چې په دې باندې چانس ورکړو او الله تعالی د فرعون ته عذاب د په دې کلی کې نه ورکو وجه دا و چې په همدې کلی کې د فرعون سره موسی اوسېده اوس که په دې کلی باندې عذاب راځي نو دلته پیغمبر دی نو د عذاب د نه راتلو دپاره د عذاب نه د بچ کېدو دپاره دغه دوه طریقې الله تعالی ښودلې دي چې دوه طریقې دي په دې باندې به تاسو په علاقه کې عذاب نه ستاسو په کور کې به عذاب نه ستا په وجود کې به بیماری او آفت او مصیبت او درد دا شیزونه نه هغه دوه شیزونه دا دي چې یو په یو علاقه کې پیغمبري هغه علاقې ته عذاب نه رسي الله تعالی تمام قومونو ته عذاب ورکړي خو چې تر څو پورې د قوم کې پیغمبر وو هغې ته عذاب نه دی راغلی فرعون ته چې کله د الله تعالی د عذاب اراده وشوه نو د هغې نه مخکې موسی علیه السلام ته څه وفرمیل چې خپل مسلمانان د ځان سره مخکې که د دې کلي نه وځه ولې وځه د الله تعالی قانون دی چې چېرته پیغمبري عذاب نه راځي او که ته په دې کلي کې د الله تعالی عذاب نه راځي او الله تعالی فرعون ته د عذاب اراده کړې ده نو موسی علیه السلام ووت او د سمندر نه ووت او چې کله بیا د موسی علیه السلام په منځ کې او د فرعون په منځ کې دومره فاصله پیدا شو چې د موسی علیه السلام اخیری کس د سمندر د اوبو نه واوښتو وچې ته نو د هغې نه پس پې عذاب راغی اوس د انبیاء کرامو سلسله ختمه شوې ده چې موږ ته د الله تعالی یو پیغمبر راولېږي پیغمبر علیه السلام اخیری پیغمبر د هغې نه وروسته تر قیامته پورې بل پیغمبر عیسی علیه السلام چې راځي هغه هم د پیغمبر په حیثیت نه او د حضور علیه السلام نه وروسته پیغمبر نه راځي حضور علیه السلام اخیری پیغمبر دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه به فرمایل وی دغه یوه پروانه د عذاب د نه راتلو د عذاب د پاره ډال د دې نه موږ محروم شو اوس دویمه پاتې ده هغه څه ده هغه دویمه طریقه چې الله تعالی په هغې باندې په چا عذاب نه په قوم راولي نه په کس راولي هغه دویمه طریقه دا ده چې الله تعالی فرمایي تر څو پورې چې دغه خلک زمانه په خپلو ګناهونو باندې بخښنه غواړي زه دوی ته عذاب نه ورکوم
وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې الله تعالی نه دی داسې چې دی قوم ته عذاب ورکړي، ابو جهل ته عذاب ورکړي، د مکی مشرکانو ته عذاب ورکړي په داسې حال کې چې وانت فیهم، ته په دې کې نو عذاب به نه راشي، نه به راشي. او دویم دا چې وهم یستغفرون، تر څو چې دوی د الله تعالی نه د خپل ګناهونو بخښنه غواړي په دې باندې به عذاب نه راشي. نو د دې ټولو خبرو اخیری نچوړ دا دی چې که پتا باندې عذاب دی، پتا باندې ازمایش دی، پتا باندې مصیبت دی، سپیرواله دی، که پتا دی، که په کور دی، که په یو کلی دی، او که په دې ټوله دنیا دی، کم جراثیم او کم وبا چې راځي او کم افت چې راځي، کم ازمایش چې راځي، کسان مه بدناموئ، یو بل مه بدناموئ، میاشتې مه بدناموئ، تاریخونه مه بدناموئ. په دې تاریخونو کې او په دې میاشتې او په دې کلونو کې دا شیزونه نه، دا تمام نحوست، دا اعمال دي، دا ګناه ده بس. او د دې د بچ کېدو لپاره ښایسته طریقه دا ده چې د دې ګناه نه لاس واخلي، خبره ختمه. نوح علیه السلام ته چې قوم پیغور ورکړو چې ته زمونږ بوتانو پسې خبرې کې، تر اوسه پورې ستا ماغزه سم او چې تا دا خبرې شروع کړې نو زمونږ د خدایانو دی تا ته ازار وکړه، ستا ماغزه. نوح علیه السلام ورته په جواب کې همدا فرمایل چې تاسو استغفار ووایئ، تاسو توبه وباسئ، نه به بیا د چا ماغزه خرابېږي او نه به بیا په چا باندې سپیرواله راځي او نه به د میاشتو د طرفه په تاسو سپیرواله، صرف او صرف دا چې توبه وباسئ، بس خبره ختمه. موسی علیه السلام هم هغه قوم ته دا وویل، تاسو باندې چې کله خیر او فضل د الله تعالی د طرفه راشي نو تاسو وایئ چې قالو دا زمونږ دپاره دی، قالوا لنا هذه وان تصيبهم سيئه يطيروا بموسى. بیا ما ملامت کوي چې کله در باندې عذاب راشي او ازمایش در باندې راشي بیا ما پسې راته پي. وجه دا ده چې د چا پر راتلو باندې سړی نه سپیره کېږي، سپیره به هغه وخت کې چې ته مونځونه کړي، ته بالماضي شي. پیغمبر علیه السلام خپل امت ته دا خبره وکړله چې د چا پر راتلو باندې، په میاشت راتلو باندې او په دې قصو باندې ځان ته زړه مه خوشحالوئ، دا تاسو شیطان په دوکه کې اچئ. اصلي خبره دا ده چې ته په ګناه کې پروت یې، د الله تعالی نه بخښنه وغواړه. او په دې ځمکه خو څه، په دې سمندرونو کې چې کوم عذاب راځي ستاسو کاروبار به ورسره خرابېږي. یو شیز چې د یو ملک نه بل ملک ته کم مال لیږل کېږي د هغه به یو ریټي، او چې کله په دې سمندر کې طوفان راشي د دې کشتۍ به بیا خرچه ډېره کېږي، نو په دې سره به بیا دغه شیز تاسو ته ګران میلاویږي. او چې کله مهنګایي راشي نو ستاسو کاروبار خامخا خراب شو. نو دا کاروبار ځکه خراب شو چې مخکې یو شیز دلته پونچ په 10 روپۍ راتلو، اوس په پونچ په 100 روپۍ راځي. مهنګایي ځکه راغله چې شیز ته دلته ګران راورسېدو. شیز دلته ګران ځکه راغی چې یا به په سمندر کې موسم خرابي، کشتۍ به ډېر ټایم اخلي، او یا به په فضا کې هوا خراب، اجاز به لیټ شي، او یا به سړکونه ګډ وډ شي، تا ته چې مال را رسي نو بیا به هغه شان خوند نه، فروټ به خراب شي، سبزیانې به خراب شي، بیا به هغه سبزي ته په ډبل ریټ اخلي، هغه فروټ به بیا ته په ډبل ریټ اخلي. وجه دا ده چې تاسو ته ماحول که د فضا ماحول دی، که د اوبو ماحول دی، د سمندرونو، که ستاسو د ځمکې د لارې د تجارت کم ماحول دی، دا تمام چې تاسو ته خرابېږي دا به ستا د ګناه وجه. او که دا تا ته ښه کېږي نو ته به د الله تعالی نه استغفار غواړې، ته به توبه وباسي. نو په اوس وخت کې چې کوم عذابونه راغلي دي یا کوم طوفانونه راغلي دي، اوس د دې په باره کې دا خبره کول چې خامخا په یو علاقه باندې عذاب نه دی راغلی، بس دی بزرګان دي. ځکه موږ مسلې داسې وکړلې چې چېرته عذاب راشي او چېرته سپېروا، دا به زموږ د ګناهونو وجې. نو ځینې علاقې داسې دي چې هغه د عذاب نه بچ پاتې شي. زلزله چې راشي، ځینې علاقې داسې چې زلزله پې های راشي، او ځینې بیا داسې چې په هغې باندې بیا زلزله راغلې هم نه. نو که ستاسو ذهن ته دا خبره راځي چې ګنې یاره دا عذابونه او دا زلزلې سیلابونه د ګناه د وجې نه راځي، نو په موږ خو سیلاب نه دی راغلی، نو موږ به بزرګان یو.
یا په کومو علاقو باندې چې عذابونه راځي نو دوی به ډېر ګناهونه کوي نه د ګناه د وجې نه به په دې ځمکه عذاب راځي چاهې ګناه یو کس وکړله عذاب بل ځای کې راځي په ځمکه به عذاب راځي او د هغې اثر به تا ته راځي او کوم علاقې کې داسې چې دوی ګناه کوي او په دنیا کې د الله تعالی د عذاب نه بچ پاتې شول دوی ګناهونه کوي دوی حرام خوري دوی منځونه قضا کوي دوی دوکې کوي او په دنیا کې د دوی کاروبار ښه دی په دوی عذاب نه راځي نو دا د ټولو نه بدبخته خلک ځکه دي چې د دوی عذاب الله تعالی بیا جهنم ته پرېږدي نو که بیا د دې فلسفې نه خبر شو نو د دنیا په عذاب به شکر نه چې سوال به وکړي چې الله ما ګناه کړي د هغې عذاب او سزا ماته په دنیا کې راکړه ځکه یا به 2 ورځې یا به 3 ورځې میاشت به کال به تیر به شي او بیا به د دنیا عذاب داسې چې یو چا نه به د مرستې امکان هم یو څوک به دې ترې نه بچ کړي او که په دنیا کې پتا عذاب رانغی نو ته به خوشحاله شي چې به زه به ډېر غټ بزرګ یم چې په ما د عذاب نه راځي ته غټ بدبخت یې چې الله تعالی ستا د دې ګناهونو عذاب جهنم ته ساتلی هغه بیا 2 ورځې او 3 ورځې نه دی هغه بیا عمرونه دی عمرونه اول ته بیا د چا د راتلو د چا د مرستې او د چا د هیلپ چانس هم نشته چې یو څوک دې تا پسې خوراک دروړي او څوک دې بیا دغه سیلاب او د عذاب نه راوباسي دا هلته بیا دا تم هم نشته یا دا دویمه وجه چې په یو علاقې باندې عذاب راغی نو چلو دې کې به دا ټول خلک د ګناه کسانی نو په دې کې خو به جوماتونه مې خلک به منځونه هم کوي په دې کې به بزرګان مې نو په دې ولې عذاب راځي په دې ولې عذاب راځي د عیسی علیه السلام یو ملګری او اچانک هغه د اسمان نه یو غټ مارغه راغی د فضا نه هغه اوچت که ښکار یې که او یې ویوړه عیسی علیه السلام ډېر زیاته حیرانه شو چې دی خو ډېر بزرګ زما ملګری او د الله تعالی تمام احکامات د منل اوس ولې یو مارغه راغی دی ښکار که دا اوس په ظاهره باندې عذاب دی الله تعالی ته دا دعا غونته وکړه الله تعالی ورته وحی وکړه عیسی علیه السلام په جنت کې یو اعلی مرتبه وه یو ښایسته درجه وه او هغه درجه مې دقه بزرګ ته ساتلې وه خو د هغه درجې د حاصلولو دپاره ثواب ډېر پکار او د دې بزرګ ثواب دومره نه و ثواب یې ښه ډېر خو د هغه درجې مطابق ثواب یې نه نو ما په ده باندې په ظاهره یو امتحان یو ازمایش راوستو د دې دپاره چې دی په دې ازمایش صبر وکړي نو چې کله دا په دې ازمایش صبر وکړي په دې ازمایش باندې د صبر کولو دته زه دومره ثواب ورکوم چې هغه درجه به دته په دې ثواب میلاویږي عیسی علیه السلام چې بیا په دې فلسفې خبر شو نو خدای شکر دی چې داسې کار دی ورسره وکړه نو چې کله په دې دنیا کې دا ازمایش راځي امتحان راځي په نیکانو خلکو هم راځي او بیا په ګناهګارانو هم راځي او دا پوښتنه بی عایشې رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام نه کړې وه چې کله یو عذاب راځي نو په دې عذاب په دې ځای کې خو به ټول خلک ګناهګاران نه دلته خو به نیکان وي که نه بزرګان به وي نو حضور علیه السلام ورته وفرمیله په دنیا کې چې عذاب راځي هغه به دی کم کس چې ګناه کړی ده دته به د دې ګناه د وجې نه د دې دوکې د وجې نه د دې بالماضۍ د وجې نه په ده باندې د عذاب راځي خو د دې عذاب د وجې نه که یو نیک کس یو بزرګ کس هغه کس چې دا ګناه نه ده کړې او د دې عذاب اثر هغه ته ورسېدو نو الله تعالی دته دومره اجر ورکوي چې د دې اجر او د دې ثواب به دی په جنت کې دومره وګوري چې دی بیا تمنا ده کوي چې کاش را باندې داسې یو بل عذاب هم راغلی داسې یو بل مصیبت هم را باندې یو بل ازمایش هم را باندې راغلی چې ما صبر کړی چې اوس ثواب ډېر نو په کومو علاقو چې سیلابونه راغلي دي په دې کې ټول خلک ګناهګاران نه دي په دې کې بزرګان هم شته او کوم علاقې چې د عذاب نه بچ پاتې شوي دي دا ټول بزرګان نه دي په دې کې هم دا تمام پرسنټیج دی هغه علاقې چې د عذاب نه بچ پاتې دي دلته مجرمان هم شته بزرګان هم شته او په کومو علاقو چې عذاب راغلی دلته بزرګان هم شته او مجرمان هم شته اوس دا د الله تعالی حساب کتاب دی چې چاته یو عذاب یو ازمایش راغی چې دا د هغه ثواب دپاره راغلی که دا د ګناه کړی ده
دا تمیز او دا علم دا الله تعالی. لیکن دنیا کې بس منګه دا ګورو چې عذاب راغی نو اسلامی تعلیمات دا دي چې کله د عذاب وکړو پتا راغی یا په بل چا راغی، ستا په علاقه راغی یا په بل علاقه راغی، ته خپل ګناهونو سره د خپل نفس تکینه حساب کتاب وکړه، ته څومره د الله تعالی نه فرمانی کړي. نو موږ ته مسله دا ده چې کله موږ د عذاب نه بچ شو موږ بزرګان نیو، الله تعالی موږ ته چانس راکړه هر یو کس خپل ځان سره د حساب کې ما څومره نافرمانی کړي، بیا په هغې باندې توبه ویستل او د الله تعالی نه بخښنه ویستل، د الله تعالی نه د هغې بخښنه غوښتل او د هغې نه د الله تعالی مغفرت غوښتل. الله تعالی دې په دې یو څو خبرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. بله خبره درته دا کومو علاقو کې چې عذاب سیلاب راغلی دی، د الله تعالی خوښه ده په دې سیلاب کې به ځینې مسلمانانو ته اجر لیکلی، ثواب به یې لیکلی، په هغه جنت کې به ورته هغه ښایسته مرتبې لیکلي، او ځینې کسان به داسې چې هغوی به ګناه هم کړي، د هغه ګناه په وجه به په دوی باندې د عذاب راغلی. خو اوس هغه تمیز موږ نشو کولی چې هغه نیکان خلک کم دي چې موږ یې د دې عذاب نه او د دې سیلاب نه راوباسو. هغه کسان چې د ګناه د وجه نه په عذاب راغلی او بیا د دې د وجه نه یو بل مسلمان هم په تکلیف کې شو چې هغه ته ورپسې بله لتم ورکړي چې زه خدای دې داسې اغس، دا موږ نه پیژنو. نو موږ دپاره مسله دا ده چې یو سړی مسلمان دی د ګناه کړي د نه ده کړي، دا د الله تعالی حساب دی او دا د الله تعالی. موږ به دغه مسلمان ته د عزت په سترګه ګورو، دغه مسلمان سره که د چا وس کېږي د سره به دا مرسته کوي. یو مسلمان که د دې سیلاب نه او د دې ازمایش نه راویستی شي ته به یې راوباسې، ته به ورسره دا حساب نه کوې چې ته د هغه ثواب والی که ته د هغه ګناه والی. بل انسان ته الله تعالی دا اختیار نه دی ورکړی. نو خبره مې درته دا کوله چې په ځینې علاقو کې سیلابونه راغلي دي او دې سیلابونو ته د مرستې دپاره، د هیلپ دپاره، د خوراک دپاره، څښاک او د چت دپاره ضرورتونه دي. اوس موږ ته پته نشته چې دا د چا ضرورت دی او د چا نه دی. څوک د دوکې دپاره لاس نیسي او څوک د صحیح نیت دپاره او د صحیح ضرورت دپاره دا لاس، دا موږ ته چې کله پته نشته نو دا ستا په خپل نیت پورې ده. ته به د سیلاب والاو سره مرسته وکړي، باقي که هغه د ضرورت دپاره اخیستي الله تعالی به ورته شفا کړي، او که هغه ارامتوب کړی حساب کتاب به ورسره خدای کوي. دلته ستاسو د دې علاقې چې کوم چیرمن کونسلر دی یا محمد یاسین د داسې یو سیستم برابر کړی چې په دې جوماتونو باندې چانده د هغه کسانو دپاره چې په چا باندې سیلاب راغلی دی د هغې دپاره د یو خدمت کوي او ستړی کوي، او په دې کې چې کومه منډه ترړه او ستړی او ستومانه د هر څه د په خپل ځان باندې برداشت کړي. بهرحال د دې دپاره تاسو ته راغلی دی چې د چا 50 روپۍ وس کېږي، 100 روپۍ وس کېږي، نو دی چې څو هغه د سیلاب ځای ته ځي نو کېدی چې د ده نه یې کرۍ ډېره ولګي. د چا وس دومره چې یوه جوړه جامه یې وس کې ده، یو جوړ چپړې د هغه په وس کې دي، خو چې دی اوس په خپله ځي نو کېدی شي د ده 1000-2000 کرۍ هم ولګي. نو هغه دپاره ده دا ستړې دا کړې ده چې تاسو ټول د هر څه یو ځای ته راغونډ کړئ. هغه به دغلته یو څو ملګري ودرولي، د چا څه وس کېږي، پیسې وس کېږي، ترکاري وس کېږي، سبزي وس کېږي، کپڑا جوړه جامه چې څه وس کېږي، هغه سره دلته به کسانی د هغه سره جمع کوي. نو بیا هغه وروړل او دا ستړې کول، دا بیا د هغه خپله ستړې ده چې په ځان باندې دا خدمت راواچو او د یو مسلمان دپاره د هغوی د خیر دپاره دی ځان ستړی کوي. بهرحال الله تعالی دې ورسره په دې کې مرسته وکړي. نو تمامو مسلمانانو نه اپیل دا دی چې هغه ورونه د دې عذاب، د دې سیلاب او د دې سختې په وخت کې د خپلو د صدقون او د خپلو دعاګانو نه مو وباسئ. دا عذاب او دا ازمایش دا سبب په ما را روان دی، بل رس په بل باندې را روان دی. نو تمام مسلمانان به داسې کوي چې په یو علاقه باندې افت راځي، ازمایش راځي، بل مسلمان به لاس ورکوي. الله تعالی دې په دې یو څو خبرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله څومره مسلې چې موږ وکړو خدای ته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله ستاسو رضا سبب وګرځي. الله څومره مسلمانان دي بلمازه دي، ګناهونو کې اخته دي، الله دوکو کې اخته دي، د چا کاروبارونه خراب دي، الله د دې تمام ګناهونو نه زړه تور کا. الله په زړونو کې د دې ګناهونو نه نفرت پیدا کا. الله مونږ ته د خپل ګناهونو توبې وباسو. الله زمونږ ګناهونه معاف کا. الله زمونږ ګناهونه معاف کا. الله تر اوسه پورې مستا په عبادت کې څومره کمې کړي، نقصان برانه شوی. الله ستا عبادت په مونږ په صحیح طریقې سره نه کړي. خدای دا غي در نه مونږ بخنه غواړو. الله مونږ ته د خپل ګناهونو بخنه وکا. څومره مسلمانان دلته جمع ترازی نور جمعتونو ته جمع تزي. خدای دا تمام منځونه عبادتونه تمام
اسمره عبادتونه کوي خدای خپل دربار کې قبول او منظور کوي دعا او کوي کوم علاقو باندې سیلاب راغله کوم څومره نور علاقې دي په بل ازمایش کې ګيري دي په بل کې الله څومره ازمایشونه چې راغلي الله دې تمام مسلمانانو ته پکې د صبر او د همت طاقت ورکا الله د دوی د خلینو کفري الفاظ او ګلی زړه ته مراوله الله دې د نور مسلمانان چې کوم دوی سره مرسته کوي خیر خېګړه وسره کوي خدای دا خیر خېګړه الله دې اجر او ثواب په دې دنیا او په هغه دنیا باندې ورکا الله څومره مسلمانان دي به کور شي دي خدای دا واپس خپل کورونو ته په صحیح طریقې سره الله ورور سوا د چا په دې کې طوفان شوه د چا په دې کې تاوان شوه د نقصان به شوه خدای ته اجر او بدلی ورکا خدای څومره مسلمانان بیماران دي په دې ناس خلکو کې به بیماری د چا په کور کې بیماری د چا په هسپتال کې خدای ټول ته شفا ور نصیب کا د چا به مور وفاتی پلار به وفاتی په دې تمه به موږ ته به څوک دعاګانې کوي الله د چا به نور رشتہ داران وفاتی الله دې تمام مسلمانانو ته چې څومره وفات شوي دي تی ګناهونه معاف کا دعا وکړي دې مدرسې سره نور مدرسو سره الله د خیر ادارو سره چې هر اداره د کوم مدرسه ده خو قبل اداره ده خو چې مسلمان ته پکې خیر رسیږي او نور مسلمانان وسره مرسته کوي امداد وسره کوي خدای دې دنیا او هغه دنیا اجر او بدلی ورکا الله موږ تمام مسلمانان د شرونو د آفتونو نه د ازمایښونو نه الله د اکسیډونو نه د حادثو نه الله د تانو تحصیلونو نه د دشمنیانو نه الله د جنگ جګړو بد اخلاقیانو نه الله موږ په امان کې وساته د دې وخت مطابق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شرونه خودلی دی وخت کې و شرونه راځي فتنې به راځي نوې نوې ډلې به جوړیږي نوې نوې مسلې به خلق کوي او الله د هغه ټولې مسلې هغه ټول نوې پارټي هغه ټول شرونه هغه فتنې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیشنګوئی کړي ده الله دا غي نه منګه پامن کې وساته الله منګه زمنګ نسلونه الله زمنګ ملګری رشتہ داران هم تنه پامن کې وساته الله دا غي د شر نه منګه محفوظ وساته الله د دې شریر خلکو چې په دې دین کې نوې نوې طریقې او نوې مسلې او نوې پارټي جوړي الله دا هغه خلکو د ملګرتیا نه منګه وساته الله دا هغه خلکو سره د الله د رښتې نه منګه وساته الله د کاروبار من سره وساته الله دا دیرکم زمنګ نو وساته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خالص دین دی الله په دې کې ګوتې وهل غواړي الله څومره مسلمانان چې ستاسو دین خدمت کوي په پیسو کوي په خدمت کوي الله په محبت کوي که په هر طریقې کوي خدای ته ورته خپل مینه او محبت ور نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین طیبین الطاهرین